د البسین په جومات کې د حمید بن زهره غږ وکړنګېده. ټول خلک د پیغام ته راټول شوي وو. هغه وویل: د اولس بچیانو، که د غفلت له خوبه ستاسو د راویښولو او له دې هدیرې څخه ستاسو د راپورته کولو لپاره زما چیغو ته اړتیا وي، نو زه د دې وروستۍ ذمهواري د ترسره کولو پوره هڅه کوم. ستاسو د ازادۍ د مړو ژوندیو ډیوو لپاره نن وینې ته اړتیا ده، خو یو بوډا او کمزوری سړی تاسو ته له اوښکو پرته څه نشي درکولی، او یوازې د یوه تن اوښکې د یوه اولس د ګناهونو کفاره نشي کېدی. په دې نړۍ کې د کوم سیاسي اشتباه جبران ممکن دی. بایللې جګړې له سره ګټل کېدای شي، ویجاړې کلاګانې بیرته جوړېدای شي، په تیارو شپو کې سرګردانه قافلې د سهار په رڼا کې خپلې لارې موندلی شي، خو یوه ټولنیزه ګناه داسې هم ده چې هیڅ کفاره نه لري، او د لار ورکو قافلو لپاره یوه داسې شپه هم شته چې هیڅ سهار نه لري. د غرناطې اولسه، زه تاسو د هغې وروستۍ ګناه څخه راایسرول غواړم چې له هغې وروسته د اولسونو پر مخ د رحم او کرم دروازې تړل کیږي. زه تاسو د هغې تورې شپې له حیبتونو خبرول غواړم چې هیڅ پای نه لري. د یو اولس وروستۍ ګناه دا وي چې هغوی د ظلم پر خلاف د جګړې او مقابلې له حق څخه لاس واخلي، او له بده مرغه ستاسو مشران اوس په دې ګناه ککړ شوي دي. هغوی د خدای جل جلاله د رحمت دروازې د تل لپاره پر تاسو باندې تړلي دي. هغوی راتلونکي ټولې هیلې زندۍ کړي دي. هغوی هغه ذهني او اخلاقي حصار مات کړی دی چې بېوسه او مظلومو خلکو ته د پناه وروستی مقام وي. که د دې ګناه سزا ستاسو تر موجوده نسل پورې محدوده وای، نو زه به دومره اندېښمن نه وای. خو ستاسو واکمنو هغه ټولې ډیوې مړې کړي دي چې ستاسو راتلونکو نسلونو ته د سلامتۍ لاره ورښودلی شي. په یاد ولرئ، کله چې دوی د غرناطې راتلونکي ستاسو د ازادۍ او بقا دښمنانو ته وسپاري، نو ستاسو د دردونو او مصیبتونو نه ختمېدونکې شپه به پیل شي. زما ارواح د هغې شپې د تیارو له تصور نه په لړزه شي. دوستانو، ما ته پر هغه تړون د څه ویلو ضرورت نشته چې تاسو یې د راتلونکي د امن او خوښۍ ضمانت ګڼئ. دا د هغې بلا د څېرې ښکلې پرده ده چې وینې زبېښونکی لاس یې ستاسو تر شارګونو پورې رسېدلی دی. که تاسو دا ګڼئ چې د پسونو په څېر به د لیوانو په څنګ کې هوسا ژوند وکړئ، نو زما له تاسو سره د خبرو هیڅ اړتیا نشته. خو که د انسانیت له تېرو پیښو څخه څه درس اخیستلی شئ، نو زه به په وار وار وایم چې تاسو د هغه دوزخ دروازې ټکوئ چې د بېلارۍ او ذلت وروستی پړاو دی. له ما سره یوازې د دې خبرې اندېښنه نه ده چې تاسو به د هغه دوزخ په اور کې خوړین شئ، بلکې زه وینم چې ستاسو راتلونکي نسلونه به هم کلونه کلونه، بلکې تر پیړیو پورې د دې دوزخ خاشاک وي. تاسو یوازې د ژوندي پاتې کېدو لپاره د دښمن پر غلامۍ منلو راضي شوي یاست، خو ستاسو زامن او لمسیان به په لاسونو کې د غلامۍ پر کړیو پر ویاړ برسیره له خپلو بادارانو څخه د ژوندي پاتې کېدو حق نشي ترلاسه کولی. زما سره یوازې دا اندېښنه نه ده چې تاسو به په ډېره بده غلامۍ مجبور کړي، بلکې دا وینم چې تاسو به د خپلو ارواو او بدن له ټولو ازادیو څخه په محرومۍ برسیره هم د ژوندي پاتې کېدو حقدار نشي ګڼل کېدی. تاسو د قسطلې او ارغوان د سرتیرو ظلم لیدلی دی، خو تر اوسه پورې مو د کلیسا د پادریانو بېرحمي نه ده لیدلې. تاسو د احتساب د ادارې هغه شکنجه ځایونه نه دي لیدلي چې په اوسپنیزو شکنجو کې راګیر انسانان په نه کړیو ګناهونو باندې اعتراف ته مجبوروي، او د اور په سکروټو باندې یې کریغې تر تاسو پورې نه دي رارسېدلې او نه مو دي اورېدلې.